لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د روژې 28مه به هم په خیر در باندې تېرېږي. د استاد عارف کور ته راغلو. د دې وړاندې نه هم راغلي وو او د استاد د ژوند په اړه باندې مو تاسو ته یو مستند جوړ کړی وو. په هغه مستند کې یوه خبره چې استاد کړې وه چې دی د ملا تکلیف لري او که د ملا دغه تکلیف یې حل سي نو دی به ډېر خوشحاله سي. د روژې په 22مه باندې روژه ماتي ته یوازې 15 دقیقې پاتې وي چې د استاد یو زده کوونکي ماته زنګ ووهه او ویل چې د استاد دا ویډیو دا مستند ما وکړ، ته ډېر پرې خفه شوم او غواړم چې استاد سره یو څه مرسته وکړم. نو پوښتنه یې وکړه چې څنګه دا مرسته به څه رقم ورته ورسو. ما ویل چې موږ خو خیریه بنسټ نه یو، موږ خو رسنۍ یو او یوازې د خلکو هغه غږ او د مظلومو خلکو غږ اوچتوو، نور خو د مرستو د ویش او د وروړلو هغه مسؤلیت په غاړه نه اخلو، ځکه دا د شفافیت مسله او بعضې نور مسایل شته پکې چې هغه باید دغه سي، پکې مراعات سي. بیا دوی ویل چې زه خو نه شم تللی، که دا همکاري ته راسره وکړي چې خپله دا مرسته ورته ورسوي. نو دا ځوان عبدالباسط واحدي نومېده او په سهار کې سره مخ شو، پیسې ما ته وسپارلې او بیا ما د دې په خاطر باندې چې شفافیت پکې مراعات شوی اوسېږي او استاد ته هغه پیسې په خپل ښه شکل باندې ورسېږي، د ما ته خپل تصویر او ویډیو ونه ښودله او ویل چې د دې اجازه نه در کوم چې ته ما تصویر واخلې، بس استاد سره ما د پیسې ورسوه. خو بیا ما ورته عذر وکړ چې خیر دونه کار وکړي چې په یو واتساپ کې یو غږیز کلیپ راته پرېږده چې استاد ته هغه د پیسو مقدار یاد کړي چې استاد زما تاسو ته دغونه پیسې در واستولې. نو مخکې له دې چې پیسې استاد ته وسپارو، استاد ته ښه راغلاست وایو، استاد ستړی مه سې. مننه خالص ته ستړی مه سې، خدای مې عزت وکړه، کور مدن خوشحاله اوسئ. کور مدن. استاد روزه څنګه در باندې تېرېږي؟ روزه خو ډېره ښه الحمدلله، ډېره مبارکه میاشت ده او ډېره ښه روز یعنې تقریبا 22 دغه اخري جمعه ده. موږ روزه خو ښه تېرېږي را باندې، یعنې هېڅ تکلیف فقط ما یو تکلیف د ملا مخکې ما تاسو ته ویل چې هغه زه لرمه، هغه همیشه دپاره له ما سره شته. نور د روزې په ارتباط باندې زه کوم مشکل نه لرم. د روژې لپاره د څه اخیستې وه سودا دې ورته کړې وه؟ د روژې لپاره خو ما کومه سودا مودا نه ته د سبا یا بل سبا یکشنبه یا دوشنبه مې داسې زړه کې دي چې لاړ شم مقصد د روژې په ارتباط باندې یو څه واخلم. دا خو به د اختر سودایي. د روژې لپاره د څه شی اخیستې وه؟ و د روژې لپاره مخکې ولا دلته خیر دی چې شاګردان وخت نه وخت دلته راتلل، ماته له ما اول یې اخیسته، چا به یو شی په لاس کې راته نیولي وو، چا به بل شی په لاس کې راته نیولي وو، بیشتر د غذایي مواد مصادره تر هر څه پورې دلته ماته مخکې تاسو توفیله یا تاسو د دې هغه په برکت سره ماته راورسېدل او یو څه مې اخیستي وو، ولې نه. خوشحاله اوسېږي. استاد محترم دا راته ووایه چې اوس د صحت څنګه ده؟ صحت خو هماغه یو صحت چې د تکلیف د ملا لرم د هغه غواړم، دماغ خو داسې زړه کې دی او برنامه مې پیدا کړې چې زه وروسته دغه اختر یو وارې لاړ شم دغه وزیر اکبر خان اپرېشن، هغه دولتي شفخانه ده، هغه دولتي شفخانه کوم علاج یې وکړ، یو کور یې ودان که ونه کړ بل لاره خو به بېرته راکړي. او استاد محترم دا راته ووایه چې د روژه ماتي لپاره څه شی خورې، څنګه یې تیارې ځان ته؟ د روژه ماتي دپاره خو زه په یوه خرما باندې افطار کوم، بیا مونځ کوم، مونځ مې څه وکړو، پس له هغه نه یک ناوخته ډوډۍ مې چې هر شی پخ کړي، که کچالوي که وریژې که لوبیایي که مثلا که هر شی، هماغه بیا یک ناوخته ډوډۍ خورم بس. او روژه ماتي ته؟ روژه ماتي پشلمي ته ما د ماخستان کې چې پاتې و، د ماخستان هماغه خورم او که پاتې نه و کله چای ډوډۍ، کله ملایي ډوډۍ، کله مثلا پنیر ډوډۍ، کله مثلا یو مربا ډوډۍ، کله هګۍ، داسې نرم شیان خورم مقصد. او څه وخت کې تیارې ځان لپاره؟ تیارې البته ټول هغه د روژې د انتظام وروسته له ماسپښین دغه 1 بجې نه شروع ورته کوم تر ماښامه پورې انشاءالله هر څه ټول برابر وي. کله کله میلمانه هم در باندې پېښېږي؟ ولا میلمانه هم ولا راباندې پېښېږي، مقصد راځي ولا هغه ورځ مې دلته یوه شر کړی و، څو نفر مې راغوښتي وو، دلته اوله کې مې واوره ډېره وخته لیدلې وه، هغه واوره مې پرې وښکله، مقصد نو هماغه میلمانه په روژه کې هماغه یو ځل هماغه میلمن بولي که اشر بولي که هر څه بولي راغلی او 3 نفر و، هغه واوره راته وښکله، بیا مې ورته ویل چې ماښام ماته داسې وخت کې راسئ چې هغه 10 دقیقې مقصد ورځ چې هر څه تېروئ زه یې لاړ شئ تر 12 بجې راته خلاصه کړه، بیا راغلم ماخستان مې دلته ډوډۍ ورکړله لاړل.
ډېر مننه استاد کور ودان خوشاله اوسېږي. استاد محترم یو ویډیو ګورو هغه د تاسې شاګرد چې ماته پیسې سپارلې په هغه ساعت کې ما یو ویډیو ترې واخیسته دی پیسې شمیري او بیا یې په اصطلاح وایي چې دا پیسې به استاد ته وسپاري. لومړی به هغه ویډیو ګورو بیا بېرته راسو. بلکل صحیح دوستانو ځو په هغه سهار باندې چې مونږ کله دغه پیسې د استاد عارف له شاګرد نه تسلیمولې نو په هغه ساعت کې مې ویډیو واخیسته د روژې میاشتې 22 نیټه وه او هغه ویل چې ما سره مخې په ویډیو کې خو هغه پیسې چې شمیرلې دي یو دوه درې ورسره وایي هغه به وګورو بېرته راګرځو. روغ جوړ اوسېږئ. څه مده وړاندې زموږ پر یوټیوب باندې پر فیسبوک باندې په ټولنیزو پاڼو باندې د استاد عارف یا د اویا کلن مجرد په نوم باندې مسرت خپور شي. په هغه مسرت کې استاد عارف د خپل ژوند زندګۍ په اړه کیسې کړې وي خو یوه خبرې په وروستیو کې کړې وه چې د ملا تکلیف لرم او د دې لپاره څوک ما سره مرسته وکړي نو ډېر به ترې منندوی واوسېږم. تېره ورځ چې د روژې مبارکې میاشتې 23مه روژه وه 22مه روژه او د روژه ماتې په مهال باندې ماته زنګ راغی او ماته یې ویلي چې زه د استاد عارف شاګرد یم او غواړم چې د هغه د ملا د تداوۍ پیسې زه یو څه ورکړم. د دې په خاطر باندې چې دغه پیسې تر هغه پورې سمې ورسېږي همدغه ځای کې چې نن سهار ده شاوخوا 8 بجې دي یا 2 بجو دقیقې وختي دا کس راورسېده ما پېژانده هم نه نو د کور ودان اوسېږي دا یې ځان نه ښیي وایي چې ما څېره دې ته مه ښیي په داسې حال کې چې موبایل د ده په لاس کې ده. دغه پیسې به د ده په لاس باندې وشمېرو او بیا به استاد عارف ته ورسېږو. مهرباني. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. تاسو هغه ویډیو وکتله. استاد محترم یو بله موضوع هم وروسته ما زړه کې شک وګرځېده چې د استاد یا د خلک فکر ونه کړي اوس خو د اعتبارونه ډېر سر خوړلی ده. مالې د اطمینان په خاطر باندې د پیسو مقدار که ووایي هغه ته مې وویلې دا د داسې شاګرد ته عبدالباسط ته مې وویلې مرکه د هغه ووایه راته چې استاد ته بیا زه ورباندې واورم نو دا د عبدالباسط غږ در باندې اورم تا ته یو پیغام پرېښی ده او دا به واورو او بیا به تاسو ته پیسې جناب استاد بزرګوار السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. خدای دې وکړي چې اوس فی الحال دغه چې زما غږ اورئ روغ جوړ او صحتمند به یئ. تاسو دوستانو سره استاد محترم زما نوم محمد باسط دی. ممکن ستاسو په ذهن کې کم کله په عادي لیسه کې ستا شاګرد وم تاسو زما استاد وئ او تاسو نه موږ ډېر څه زده کړي دي. د یو استاد په حیث باندې تاسو په خپلو شاګردانو حق لرئ چې خدمت مو وکړي پوښتنه مو وکړي خو متاسفانه چې موږ ستاسو پوښتنه نه ده کړې او ستاسو خدمت مو نه دی کړی د ژوند دغه مصروفیتونو او روزګار سره خواره واره کړي یو. خو څه وخت مخکې د وصال صاحب په واسطه باندې چې کومه ویډیو له تاسو نه اخیستل شوې وه هغه ما وکتله او دغه ویډیو زه ډېر خواشینی کړم چې د استاد وضعیت په هغه ډول نه و چې کوم ډول باید وای. نو جناب استاد بزرګوار دغه پیغام د لارې نه زه ستا پوښتنه کوم خدای دې درته روغ صحت درکړي خدای دې روغ او جوړ لره. ما هغه د خپل واس مطابق 10,000 افغانۍ فی الحال لپاره وصال صاحب ته ورکړې چې دغه مال هغه مرسته او کومک فی الحال جناب استاد ته ورورسوي او پوښتنه یې هم وکړي. خدای دې استاد بزرګوار روغ او جوړ او صحتمند لره او دغه 10,000 افغانۍ ما وصال صاحب ته ورکړه چې هغه به تاسو ته در ورسوي او پوښتنه دې هم وکړي. مننه خیر اوسئ. نو استاد پیغام دی واورېده شاګرد ته دې څه وایي ځواب ورکوي؟ ولې نه مهرباني. محترمه عزیزه شاګرده د تا د ډېر کور ودانې خدای دې هر قدم د تا په غتل د میزان کې واچوي د دې روزې په برکت سره او په دواړو جهانو ته ښایسته اوسېږې. یعنې د حیات یو دا حیات مهمه نه ده د آخرت حیات هم مهمه ده نو دواړه جهان دې ښایسته اوسېږه. مونږ سره د تا په مقابل کې هغه خپل انساني وظیفه خپل انساني دنده چې د خدای په لاره کې هڅه دین په موږ باندې ایښوده سوی و ځکه د داود خان د وخت موږ معلمین یو هغه وخت کې به چې چاته به وظیفه ورکوله بیا قسم هم ورکاوه. موږ هغه قسم کړی د هغه قسم په خاطر باندې موږ فقط دغه یو کار هم کړی ده چې
د انسان په مقابل کې او د شاګرد په مقابل کې کوم خیانت نه ده کړی او کومه انساني دنده او انساني فریضه د خدای په لاره کې چې څه د دنیا او د آخرت په ارتباط باندې مقصد د موږ ګټې هم پکې نغښتې وي او د تاسو ګټې هم پکې نغښتې وي هغه موږ د تاسو مقابل کې اجرا کړی دي او اوس تاسو نن ورځ د موږ په خدمت کې رسېږئ یا قدمونه بیا مقصد مالی حساب یا نور حسابونه د نور لارو نه په ارتباط باندې د ویډیوګانو په ارتباط باندې دلته موږ ته رسېږي موږ له دې نه ډېر تشکر کوو ډېر سرفرازي مو غواړو په دنیا او په آخرت هم کامیابي غواړو عزت هم غواړو همدغه د موږ دپاره هم یاد افتخار ده او د تاسو دپاره هم یاد افتخار ده دغه به مثال دا دنیا خاص تیردونکو کجا شده نازنین کوم شدگان سالهای دراز که یکی آینده به ما گوید دراز آیا موږ تاسو داسې څوک لیدلی دي چې یو وارې موږ په قبرستان باندې سپارلی او بیا له قبرستان نه بیرته راغلی دلته ما تا ته یې مقصد حال ویلی نه خو چې لاړې زه لاړې همدغه تاسو ته باعث سرفرازي او افتخار ده او د موږ دپاره هم باعث سرفرازي افتخار په دې باندې ده چې نن ورځ ګوره دلته د موږ مرور ده د ورور نه زه بېل یم ما ته کومه ګټه نه رسېږي دلته د ما ښه ډېر نږدې دوستان دي د ما نه مقصد خبر نه ده اخیستی او نه راځي او پوښتنه هم نه کوي مګر ما خبرنګار راځي خبرنګار د ما له حال نه خبرېږي او بیا د خبرنګار له نګاه نه مثلا تاسې خبرېږئ او همدغه شاګرد نن ورځ ما په خدمت کې دلته رسېدلی ده او ما ته رارسېږي نو زه په دې باندې ډېر افتخار کوم خوشحاله یم خدای دې تاسو خوښ لري د تل لپاره سرفراز اوسئ موفقه اوسئ کامیابي په دواړو جهانو غواړم دغه موږ مخکې هم دغه درته ویلي هماغلته موږ ته که ره نیک مردگان آزاده گیر آنان گیر که همشو از دست و پا افتاده گیر دا مې مخکې هم درته ویلي او اوس هم درته وایي اوس هم درته سوی است تر اخره د عمره پورې همدغه کار که ونیسئ نو تاسو په دې لاره کې تاسو کامیاب یاستئ موفق یاستئ او موفق اوسئ استاد محترم د عبدالباسط چې کوم پیسې ما ته راکړي دي دا به تاسو ته وسپارم خوشحاله اوسئ استاد محترم دا پیسې تاسو وشمارئ او بس شمارل به تاسو دا پیسې تاسو وشمارئ دا پیسې څو دي یو برکت 2 3 4 5 شپږ 8 9 دا لزر دی کور ودان من دغه لزر ما ته ورسېدل چې تاسو په قول تاسو په اسمان سره د شاګرد لري زه په دې باندې مقصد افتخار کوم هم تاسو په ارتباط باندې هم د شاګرد په ارتباط باندې بل لیدونکو سره خدای پاماني وکم درنو لیدونکو استاد عارف تاسو پیژاند بیوازي وسیږي او استاد چې د تعلیمي برخه یو ډیوه ده او یو پخوانی متقاعد استاد ده الله پاک دې تاجر ورکړي له عبدالباسط ورنم ډېره مننه چې استاد سره یې مرسته وکړه دغه راز نه یوازې استاد بلکې په هیواد کې ډېر نور داسې اړمن کسان شته چې تاسې که لاسنیوی کولی شئ لاسنیوی یې وکئ مرسته ورسره وکئ او ورسئ لږ تر لږه پوښتنه یې وکئ نو تر بلې خپرونې پورې او تر بیا چې ستاسو حضور ته حاضرېږو په بخښونکي خدای مو سپارم د لاسونیزې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د لاسونیزې پاڼه لایک کړئ او له خپل دوستانو سره شریکه کړئ تر بلې خپرونې مو په بخښونکي خدای سپارم عالم عمل او ښه روژه درته غواړم او د له خوښیو ډک اختر په هیله